دا مدمر پهلوان دی چې بورګي اعلان کړی دی، اوس دی ورته تیار دی، بورګی نه ورځي. مدمر پهلوان پر میدان دا دی ولاړ دی، مدمر پهلوان نورزی پر میدان ولاړ دی، بورګی نه ورځي. بورګي ځان پټ کی وای مدمر نه ورځم بل چاله ورځم، اعلان یې کړی دی، پښیمانه دی اوس. ټول کراوله ټول چاته قرار وای دی دا غیږ وای نه وځي چې پهلوان دا بورګي اعلان کړی و، مدمر چې راغلی بورګي وبېرېدی، د مدمر نه ورځي، هغه اعلان یې منسوخ شو. ښه مدمر پهلوان پر میدان ولاړ دی چې پهلوانه دا غیږ وای نه وځي. خبره ده چې د 13 جمعه بورګي اعلان کړی و، زما کندهاري ولایت ته اعلان دی چې زما په غیږ راځي سکوټر په پروت دی. دا جمعه موږ رالو د ټول کندهار د غلجو او د نورزو د پهلوانانو په مشوره باندې دوی ټولو پهلوانانو مدمر ورته تعین کړي چې مدمر به غیږو سره باسي. بیا دوی دغه خبره وکوله چې اوس بورګی وغورځېدی، هغه مدمر سره غیږ نه باسي. نو خبره پر دغه ځای ودرېده. وروره دا یو ډرامه جوړه کړې وه، نه غیږ باسي نه شی باسي، اوس د مدمر سره خپله غیږ نه باسي. چې پهلوان مدمر پهلوان ولاړ دی پر میدان باندې، ولې څوک پر غیږ نه وځي؟ بورګي اعلان کړی وه بله جمعه چې زه پر موټرسایکل دی، هر سړی چې راځي نه دی. اوس مدمر مو ورته لڅ کړي، مدمر مو انتخاب کړی، زه مدمر نه ورځم. نو د ده اعلان چې دی هغه درواغ شوله. یو کس چې بل دغه موټرسایکل په درواغ کول دی، دا دوهم ګټ دی. زه خپل موټرسایکل مدمر کرالو پهلوانه دا مدمر پهلوان پر میدان ولاړ دی، څوک ولې په غیږ نه ورځي؟ والله که وایي بورګي اعلان کړی دی، اوس بورګي وایي چې زه دله نه ورځم. مدمر پهلوان نورزی پر میدان ولاړ دی، بورګي اعلان کړی دی 13 جمعه اوس نه ورځي. وای مدمر پهلوان سره زما غیږ نه وځي، بل چاله که راځي ورځم، که یې مدمر پهلوان دا ناک اعلانونه چې دا پهلوانان نه کوي، که چیرې دي دا ناک اعلانونه کوي، زه هر وي ته تیار یم. که دوی نه کوي بله جمعه زه اعلان کوم چې هر سړی راځي. دا ناکې خبرې دي خلک نه کوي، زما اعلان دی ګډ مرزو ته یا ګډ پنجپای ته هر سړی زورور دی، زه نه کوي دا امضا ولاړ مدمر پهلوان درې اعلانونه نور دته کړي دي، د ده په خاطر یې کړي دي، په دوکۍ کې کړي دي، په کوټه کې کړي دي. دلته یې اعلان ورته کړی دي، بورګي کړی دي، خو بورګي پاډه واړوله، سکوټر ولاړ یې، په سکوټر باندې به ډېره غټه ډره ورسره جوړه کړه. هغه مو لکه وکونه لکه وکونه پیسې ورسره غلطه نه ده وروره لنډې لنډې وکړه لنډې څنګه کار یې شوله؟